السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکړم چې خاص کر زه به تاسو ته د افغانستان رشید خان په هکله باندې یو خبر درکړم چې رشید خان یو ځل بیا پاکستان خوشحاله کړی ده. رشید خان داسې څه کړي دي چې پاکستان ورنه ډېر زیات خوشحاله سوی ده. او بل به زه تاسو ته د افغانستان وایس چیرمن نصیب خان چې کوم د افغانستان ځوان لوبغاړو په هکله باندې یو ډېر زبردسته او د خوشحالۍ خبر د افغانستان د کرکټ مینوالو ته ورکړی ده. او بل به زه تاسو ته دغه بیگ بیش لیگ په هکله باندې یو خبر درکړم چې ډېر وخت وروسته بیگ بیش لیگ کې د رشید خان دوی ټیم یوه مهمه لوبه ګټلې ده. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه شئ. نو راځم اول زه تاسو ته هم دغه بیگ بیش لیگ په هکله باندې یو خبر درکوم چې نن په بیگ بیش لیگ کې د رشید خان دوی ټیم لوبه ترسره کړې وله چې په دغه لوبه کې رشید خان یو زبردسته بولینګ نندارې ته وړاندې کړې ده. هغه بل ټیم اول بیټینګ ترسره که صرف 120 رنزه ټارګټ یې د رشید خان دوی ټیم ته ورکړی او که موږ د رشید خان بولینګ وګورو څلور اورو کې صرف 26 رنزه ورکړي دي او د مقابل ټیم دوه مهم لوبغاړي اوټ کړي دي. یو بل لوبغاړی پیټر سیډر نومیږي، د بیا 15 لوبغاړي اوټ کړي دي، یعنې پرې نه ښودل چې زیات ټارګټ ورته کې دی. رشید خان دوی ټیم ډېر په اسانۍ سره دغه ټارګټ پوره کړی ده. 3 لوبغاړي اوټ سوي دي، 14 اوور کې دغه ټارګټ پوره کړی ده. نو دغه دویمه لوبه سوله د رشید خان دوی ټیم بیگ بیش لیگ کې ګټلې ده، یعنې 8 لوبې کړي دي، 2 ورکې ګټلې دي او 6 لوبې ورکې بایللې دي. سبا ته بیگ بیش لیگ کې 2 ډېرې زبردسته لوبې ترسره کیدونکې دي. دغه اولنۍ لوبه چې سهار ټایم کې 11 بجې چې کومه شروع کیږي د مجیب زادران دوی ټیم بریسبین هیټ چې کوم د دغوی د محمد نبی میربن ریډیګیټ سره که خیري سبا ته لوبه ترسره کوي. او هغه بله لوبه چې کومه یوه ده هغه بیا 2:30 بجې خواوشا کې شروع کیږي، خو هغه د نورو ټیمونو لوبه ده. نو دغه اولنۍ لوبه ډېره زبردسته لوبه، یعنې د محمد نبی او د مجیب زادران دوی ټیم که خیري سبا ته لوبیږي. دغه نه علاوه به زه تاسو ته د بنګلادیش نم یو خبر درکړم چې بنګلادیش د کرکټ په تاریخ کې اول وار ته نیوزیلینډ ته ماتې ورکړې ده. یعنې په نیوزیلینډ کې اول وار ته نیوزیلینډ نه ټیسټ لوبه ګټلې ده چې په 8 وکټو باندې بنګلادیش دغه اولنۍ ټیسټ لوبه ګټلې ده. دغه لوبه که موږ وګورو، نیوزیلینډ خپل اول اننګ کې 328 رنزه وکړل، بیا بنګلادیش خپل اول اننګ کې 458 رنزه وکړل، نیوزیلینډ بیا 269 کې دویم اننګ کې آوټ کړ، یعنې ټارګټ یې صرف 40 رنزه ټارګټ بنګلادیش ته ورکړی او بنګلادیش بیا 2 لوبغاړي اوټ شول. په 8 وکټو باندې دغه تاریخي ټیسټ لوبه وګټله. دغه د کرکټ په تاریخ کې بنګلادیش اول وار ته یعنې نیوزیلینډ ته ماتې ورکړې ده. او بل دغه د ساوت افریقا او د هندوستان دویمه ټیسټ لوبه هم روانه ده سبا ته، یعنې د دغې 4مه ورځ ده. او زه به تاسو ته ووایم چې دغه لوبه ډېره دلچسپه سوې ده. یعنې هندوستان 202 رنزه کړي خپل اول اننګ کې، ساوت افریقا 229 رنزه وکړل، بیا هندوستان خپل اول اننګ کې 216 رنزه وکړل. اوس د ساوت افریقا 118 رنزه دي او 2 لوبغاړي اوټ سوي دي، یعنې ساوت افریقا ته 122 رنزه پاتې چې دغه لوبه وګټي او هندوستان ته بیا 8 وکټې پاتې دي، یعنې 8 لوبغاړي هندوستان باید اوټ کړي که چېرته غواړي ساوت افریقا نه دغه دویمه ټیسټ لوبه هم وګټي. د نه علاوه به زه تاسو ته دغه د افغانستان لوبغاړو په هکله باندې یو خبر درکړم چې د افغانستان تقریبا 22 لوبغاړي قطر ته رسېدلي دي. اول ته یې خپل پریکټیسونه هم شروع کړي دي، یعنې تمرینات هم شروع کړي دي. دوی به خپله کې یو څو تمریناتي لوبې به هم ترسره کړي او د هغې نه وروسته به بیا که خیري 15 یا 14 لوبغاړي نیدرلینډ ته اعلانېږي. د افغانستان او د نیدرلینډ لوبې ډېرې زیاتې مهمې دي چې د همدغه میاشتې 21 تاریخ نه که خیري شروع کېدونکي دي. افغانستان باید 3 واړه لوبې وګټي چې 10 پوینټونه ترلاسه کړي. دغه بل خبر به هم زه تاسو ته د افغانستان وایس چیرمن نصیب خان په هکله باندې یو خبر درکړم چې نصیب خان نوی دغه خبر ورکړی ده چې ما مختلف ولایتونو ته ما سفر وکړ، د افغانستان دغه ځوان لوبغاړي مې وکتل او اوس به که خیرې په افغانستان کې د یو ځوان لوبغاړي حق هم نه خوړل کیږي. د دا خبره وکړله چې اوس به د افغانستان ملي ټیم کې 19 کلن کې او دغه ټیمونو کې به هغه لوبغاړي لوبه ترسره کوي کوم چې پرفارمنس ورکوي. په سفارش باندې به اوس د افغانستان ملي ټیم ته هم څوک نسي تللی، نه به 19 کلن ته تللی سي، نه به ټیم ته تللی سي. او حق به حقدار ته موږ ورکوو او پوره کوشش به کوو چې با استعداده لوبغاړي افغانستان ملي ټیم ته راواچوو. نو دغه د ما په نظر باندې او که همدغسې چېرته وسي په افغانستان کې دغه سفارش ختم سي، نو تاسو بیا ګورئ چې افغانستان په نړیوال جام کپو کې څنګه د غټو ټیمونو ته ماتې ورکوي. او اوس دغه وخت راغلی ده چې زیاتره دغه ځوان لوبغاړو ته باید په ملي ټیم کې هم چانس ورکړي او زاړه لوبغاړي باید زر تر زره ملي ټیم نه خدای پامانۍ واخلي.
بل به زه تاسو ته د افغانستان راشد خان په هکله باندې مې یو خبر درکړم چې راشد خان یو ځل بیا پاکستان خوشحاله کړی ده. د لاهور کرنډر ټیم کې خو راشد خان یعنی خپل ځان سره ریټین کړ، راشد خان یې ځان سره وساته، خو د لاهور کرنډر ټیم مالک چې کوم د صمیم رانه نومیږي د نوی دغه خبر ورکړی ده چې راشد خان سره موږ خبره وکړلې او دی تیار ده چې پاکستان ته راسي. دی وایي چې نه تنها راشد خان به پاکستان ته راځي بلکې د پاکستان سوپر لیګ دغه څومره لوبې هم چې دي دغه ټولو کې به راشد خان لوبه ترسره کړي. حالانکه اوسه پورې خو د زیمبابوې سیریز معلومات نشته ده، که چیرته د افغانستان او د زیمبابوې سیریز بل ټایم ته واړول سي نو بیا خو خبره واضحه ده چې د افغانستان راشد خان به هم راځي، رحمان الله ګربز، محمد نبی او نور احمد دغه ټول لوبغاړي به پاکستان لیګ کې لوبیږي. خو صمیم رانه اوس نه دغه خبر ورکړی ده چې راشد خان تیار ده پاکستان ته راسي او د پاکستان سوپر لیګ دغه ټولو لوبو کې به لوبې ترسره کړي. یو بل خبر به هم زه تاسو ته پاکستان سوپر لیګ نه درکړم چې دغه 1 تاریخ یعنی سبا نه بله ورځ یو وړوکی غوندې ډرافت ترسره کیږي، لوبغاړي اخیستل کیږي. په دغه کې پاکستان کرکټ بورډ دغه پاکستان سوپر لیګ فرانچایز ته ویلي دي چې تاسو 100 لوبغاړي واخلئ، که چیرته دوی وایي کوم لوبغاړی په دغه وایرس باندې اخته سي نو باید دغه لوبې حتماً وسي او پاکستان سوپر لیګ موږ سر ته ورسوو. نو د دغه لپاره دوی غواړي چې هر یو ټیم یعنی 100 لوبغاړي واخلي، که 15 لوبغاړي په کرونا وایرس اخته سي نو لوبې به نه بندیږي. یعنی دوی وایي چې دغه پاکستان سوپر لیګ ټول مکمل موږ یو میاشت پوره ترسره کوو.